بسم الله الرحمن الرحیم. د صدر مجلس او په صدارتي مجلس کې ناست ملګرو ما ته مخامخ تاسو ښاغلو، ستاسو ټولو په اجازت چې څومره خبرې په دواړو حضراتو باندې په کار وي نو هغه وشوې. شاهین صاحب سره خو زما ډېر داسې لیدل کتل پېژنګلو نه ده شوې، نو د هغې په هکله وینا کول چې دي نو هغه به راته مشکلي تر کومې چې د سلیم ناشاد تعلق دی. نو سلیم ناشاد زموږ سره وړوکې رالوی شو، که څه هم هغه په قد باندې اوس هم ډېر وړوکې دی، په وجود باندې ډېر نری نروچکې دی، په ذهن باندې هغه د علم غر دی. د هغه ذهن د هغه سوچ چې دی دا د ډېرو لویو لویو خلکو نه لوی دی. هغه ته که څه هم سلیم ناشاد چې د کوم فکر سره د کومې لارې سړی دی، د هغې په هکله د هغه مطالعه د هغه سټډي چې د هغه ډېره زیاته خوره وره هم ده، ډېره جوره هم ده، ډېره باماني سټډي هغه کړې ده. خو د هغې سره سره هغه فکر چې کوم فکر هغه پلوي دی، هغه تجربې هغه په عملي ژوند کې هم د هغه تجربو نه او د هغه احساساتو نه تیر شوی دی. ځکه د هغه په شاعرۍ کې چې کوم پیغام دی یا کوم مضمون دی نو چې سړی لولي نو په هغې کې د هغه کوم د جذبې خلوص چې دی او د هغه د فکر چې کوم خلوص دی هغه په هغې کې ډېر واضح دی. ځکه د هغه شاعري چې ده نو هغه ډېره مؤثره ده، ډېره زړه راښکونکې ده، او چې سړی لولي نو د هغه د فکر سره هغه په اتفاق باندې مجبوري. سلیم ناشاد په یو ډېر غریبه کورنۍ کې پیدا شوی دی او د ډېرو تودو سړو نه راتېر شوی دی، اوس هم ډېر سخت ژوند تېروي، خو سره د دې هغه د توهماتو نه دی ښکار شوی. اکثر زمونږ غربت ځپلي ولس چې دی هغه د توهماتو ښکاري، او دغه توهمات چې دی د هغه ژوند یم په تیاره کې او هغه ته د رڼا هېڅ څه درک نه لګي، د رڼا هېڅ لاره ورته نه ښکاري. خو سلیم ناشاد په دغه حواله باندې ډېر ښاغلی دی چې دی په کومه لار باندې روان دی او د ده د ژوند کوم مقاصد یا کوم منزل مخې ته ایښی دی، نو د هغې شعور چې دی هغه د کې ډېر واضحه دی او هغې سره دی کمیټډ دی، ډېر زیات کمیټډ دی. دومره کمیټډ دی چې زما خیال دی چې په پښتو ادب کې د یو څو لیکونکو چې د هغې کمیټمنټ مثالي دی نو په هغې کې یو سلیم ناشاد هم راځي. سلیم ناشاد که څه هم د قشر کل سره تعلق ساتي، خو هغه مشران چې کم په دغه حواله باندې زموږ دپاره مثالونه وو هغه اوس نشته په موقع باندې په میدان کې، هغې ټول زموږ د نه تلي دي، د لومړي جدا شوي دي. خو سلیم ناشاد چې کوم دی نو یوازې په دې میدان کې په موجوده وخت کې زه ورته که د رڼا مناره ووایم نو دا به غلطه نه وي. هغه که شعر لیکي که هغه نثر لیکي، هغه دواړه په یو ډېر وضاحت سره لیکي. او کله چې یو انسان په یو خبره باندې په یو فکر باندې په یو سوچ باندې پوهي نو هله د هغه په خبره کې ابلاغ هم وي، هغه چې څه ویل غواړي په هغې باندې خلک پوهېږي هم او د هغې نه خلک متاثره کېږي هم. نو دغه ټول خصوصیات د سلیم ناشاد په شاعرۍ کې هم دي، د هغه په نثر کې هم دي او د هغه په ژوند کې هم دي. ځکه سلیم ناشاد که په صوري لحاظ باندې زړه راښکون نه لري، خو په معنوي لحاظ باندې دومره زړه راښکون لري چې هغه زموږ دپاره په مثال د یو ګلاب دی. او څنګه چې بلبلان د ګلاب ثنا وایي نو دغه شانتې نن موږ راغونډ شوي یو او د دې ګلاب ثنا وایو. ستاسو ډېره مننه.